چې کوم دا مینان وي کنه مینان هر یو کس خپل ټپه انتخاب کوي او ځان پکې ګوري چې یاره دا ټپه خو ما سره میچ کیږي نو چې کومه ټپه ما سره میچ کیږي هغه زه تاسو ته وایم چې زما قسمت څه دي وکړل زما قسمت څه دي وکړل غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه نو په دعاګانو کې دې غواړم رب دې زما کا چې دنیا حیرانه شي نه. السلام علیکم، زه یم اسماء اخلاص او ما سره صابر جان. صابره جی جی زه خو غواړم چې څو انتخاب ټپې دي او د څومره زموږ ملګري دي د هغې سره شریکې کړو، خو د دې ټپو په شا باندې ښه ډېره غټه قیصه ده. هغه قیصه به را سره خامخا دا ملګري اوري. نو راځه ټپې طرف ته چې زما قسمت څه دې وکړل غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه. نو اسما خورې ری به دې راټول کم لکه کچکول به دې په غاړه ګرځومه. صورت زما واکي د نورو خدای ته واخلي دا بې واکه صورتونه. او زما ازار به خلک غر کی ما ته خبر د جانان هیڅوک نه راوړي نه. په کور کې ستا قصې شروع دي ځان مې کوڼ کړی دی کوټه جارو کومه. واه اسما ډېره ښه. په دعاګانو کې دې غواړم رب دې زما کا چې دنیا حیرانه شي نه. زبردست. اسې اسما خلک به دا سوچ کوي چې دا ټپې لکه په ترنم کې شي نو دا به لا څنګه نو ولې تا ته پته نشته؟ نه همدا ټپې خو نن ریلیز شوي دي په ترنم کې. چا ویلي دي؟ راشد خان. اوی دا خوږ اواز د راشد خان. څومره صبر انسان دی، ډېر څومره اخلاقي انسان دی، منم د ډېرو زیاتو خلکو زړه ته نږدې انسان دی راشد خان. څه د تعارف محتاج نه دی. د هغې په اواز کې به تاسو ډېرې ټپې ډېرې غزلې اورېدلي، خو تا ته پته ده زه یې صفت ولیکومه چې هغه یو شاعر او ادیب انسان هم دی. صحیح. نو زه به حیثیت په خپله هم یو شاعره او نو د شاعر قدر بیا ما دپاره ډېر زیات ضروري دی چې زه د هغې قدر وکړم او هغې ته مینه او عزت ورکړم. نو راشد خان په هر ځای کې د خپل شخصیت ډېره ښه نمایندګي کړې ده. ډېر زبردست انسان دی او د اخلاقو یو نمونه ده. نو زه وایم چې کمې ټپې دلته موږ تاسو ته انتخاب وکړو، د دې نه ډېر ښه انتخاب په دغې ټپو کې موجود دی. دې لاړ شي یوټیوب له، هلته دې د راشد خان نیو ټپې سرچ کړي. نو هم نن ریلیز شوي دي دغه ټپې تاسو واورئ، تاسو ترې خوند واخلئ، تاسو به پخپله حیران شئ. او اکثر صابر تا به خیال کړي چې کوم دا مینان وي کنه مینان هر یو کس خپل ټپه انتخاب کوي او ځان پکې ګوري چې یاره دا ټپه خو ما سره میچ کیږي. نو چې کومه ټپه ما سره میچ کیږي هغه زه تاسو ته وایم چې زما قسمت څه دي وکړل غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه. په دعاګانو کې دې غواړم رب دې زما کا چې دنیا حیرانه شي نه. ډېر ښکلی او د دې طرز چې په کوم طرز کې راشد خان ویلي. زه درته وایم صابره، ما ډېر خلک وکتل، ما د ډېرو خلکو ټپې واورېدې، ما ډېر غټ هنرمندان وکتل، خو د راشد خان چې کوم نیچرل اواز دی او کوم نیچرل هغه ښایست دغې اواز ته الله پاک ورکړی دی، که تاسو دا ټپې واورئ یقین وکئ چې تاسو به هر ځل دغه هڅه کوئ چې یاره دا ټپې زه دوباره ریپیټ کړم. د ریپیټ کولو سره د هغې خوند یو په ډبل سیوا کېږي. د راشد یو شعر هم دی که نه چې تشي ورته وګورئ ښکلی شي بدرنګ سړی، نو یار د صبر حد وي خو یار اخیر شي تنګ سړی، مکه وراویښ نه کړي ستا د بنګړو شړنګ سړی. نو زما او د صابر له طرفه راشد خان ته ډېره زیاته حوصله، ډېر زیات داد په دومره ښایسته ټپو باندې. الله دې وکړي چې د هغه دغه محنت رنګ راوړي، ټول پښتون ولس دغه ټپې خوښې کړي، ځکه چې په دغې ټپو کې کومه مینه، کومه خوشحالي او کومه یووالی دی په دغې ټپو کې. نو تاسو ته به د دغې ټپو د اورېدو نه بعد اندازه لګي. ضرور لاړ شئ یوټیوب له دغه د راشد خان نوي ټپې سرچ کړئ، خوند ترې واخلئ او د نور ملګرو سره هم شریکې کړئ. خوشحاله راته اوسئ، آباد اوسئ.